علم کوه پسې بلبل شه په شان د ګل شه چې هر څوک دې بویوینه. سلامونه ګرانو زده کوونکو او درنو لیدونکو، خوشحاله په دې یم چې یو ځل بیا هم د تاسې په چوپړ کې یم او له تاسو سره د تاسې ښایسته کومنټونو په هکله باندې خبرې کوم. دا هغه کومنټونه دي چې تاسې زموږ د فیسبوک پاڼې په برخه کې او د یوټیوب چینل په برخه کې له موږ سره د موږ د ویډیوګانو په کتو سره دا کومنټونه شریک کړي دي، تر څو هم موږ وهڅوئ او هم تاسې خپلې ستونزې له موږ سره شریکې کړئ. نن د ریاضي مضمون 18 ګردی میز لرو چې د تاسې په کومنټونو باندې به راڅرخیږي. په لومړي سر کې ډیره زیاته مننه کوم له تاسې درنو زده کوونکو او لیدونکو څخه چې زموږ ویډیوګانې په متواتر شکل ګورئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه له موږ سره شریکوئ. راځو د کومنټونو په لور دا چې له موږ سره چا او څه ډول خپل نظر شریک کړی دی او موږ یې هڅولی. په لومړي سر کې د ګران ملګري او زده کوونکي کومنټ لولم چې ویلی دی نوی کار دی، نوی کار کوئ، دا چې کومنټونو ته ځواب وایي، واقعا چې ارزښت ورکوئ زموږ نظرونو او خبرو ته. مننه له خدمت کولو څخه مو د لا بریاوو په هیله. ډیره زیاته مننه له هڅونې څخه مو. موږ تل هڅه کوو چې تاسو ته نوې سبک باندې او نوي میتود باندې دغه خپرونې هم چمتو کړو او د تاسې نظرونو ته هم درنښت په سترګه وګورو. ګرانې زده کوونکي یا ګرانې خور ویلي دي لیلا جانې ګرانې الله مو همیشه کامیابه لره، په قلم مو برکت شه، د لا بریا په هیله. ډیره زیاته مننه. هیلهمنده یم چې تاسو هم بریالي واوسئ او په خپل ژوند کې بریالیتوب ترلاسه کړئ. په بلې برخه کې ګرانو زده کوونکي ویل دي ستاسو د لا بریاوو په هیله. ډیره زیاته مننه کوم، تاسې هم تل بریالي واوسئ. بلې زده کوونکي ویلي ډېر ښه پروګرام دی، د تاسو د لا بریا په هیله. مننه کوم د تاسې له هڅونې څخه او د تاسې له تشویق څخه چې موږ سره د ملتیا کوئ د ویډیوګانو په کتلو کې او د خپلو نظرونو په شریکولو کې. ډېر عالي استاد لیلا جانې، موفقه اوسئ. ډېره زیاته مننه کوم. ګرانې زده کوونکي یا ګرانې خور ویلي څه خواږه بیتونه، په قلم او ګوتو مو برکت شه. همدا تاسو یې چې هر وخت زموږ په روزنه کې خپل قیمتي وخت ضایع کوئ. له الله نه درته د دراز عمر غواړم او الله مو تل لره. یعنی دا د دې ښکارندویي کوي چې ګرانو زده کوونکي څومره په دقت سره او څومره په غور سره د موږ ویډیوګانې ګوري، حتی د هغه شعرونو ته یا هغه څه چې موږ په پیل کې خبرې کوو هغوی ته یې هم پام وي او په دې کې دا یعنی د تاسې هماغه خپله مینه او دا څرګندوي چې دغه ویډیوګانې تاسو ته واقعا د ارزښت وړ دي او مننه کوم له تاسې ټولو څخه. په بله برخه کې ګران زده کوونکي ویلي ستر خدمت دی، کور مو ودان. سلامت اوسئ، د تاسې هم کور وداني. مننه له تاسو څخه. السلام علیکم، الله مو کامیابه لره. په دلته کوم ځای کې فکر کوم چې ویل دي ویډیو غواړم ډاونلوډ کړم، نو تاسې په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ د یوټیوب چینل برخه کې چې لاړ شئ، هلته د ډاونلوډ ګزینه راځي یا د ډاونلوډ برخه راځي. تاسې کولی شئ همالته خپل د خوښې ویډیو، هغه درس چې تاسې د اړتیا وړ یې هماغه درس همالته ډاونلوډ کړئ او په اسانۍ سره له هغه ډاونلوډ شوي ویډیو څخه ګټه واخلئ. بله زده کوونکي ویلي مننه کوم، سلامت اوسئ، الله مو لره. بل زده کوونکي ویلي ژبه مو ډېره خوږه ده، الله دې نور توفیق هم درکړي. ډېره مننه د تاسې نظر دی. انشاءالله چې موږ هڅه کوو تاسو ته په اسانه ژبه او په افهام و تفهیم سره دغه ګردي میزونه وړاندې کړو. بل زده کوونکي ویلي ډېره زیاته مننه، له تاسې نه هم مننه او همداسې په ترتیب سره د تاسې دعاګانې دي چې په کومنټونو کې را سره شریکې شوي دي، تاسې نه هم مننه کوم. زده کوونکي ویلي الله تعالی مو تل تاند او بریالي لره.
سلامت اوسئ. مننه کوم د تاسې له ښایسته کومنټونو څخه. په دې برخه کې دا د ګردي میز د ریاضي مضمون د 18م ګردي میز هغه کومنټونه اوس تاسې له موږ سره شریک کړي وو د ویډیوګانو په کتو سره. بیا هم له تاسې نه هیله کوم چې تاسې پرته له دې چې راځئ له موږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریکوئ او دعاوې کوئ، له دې نه پرته تاسې کولی سئ د خپل ذهن کې هماغه موضوع چې تاسې لوستې ده یا هم کتلې ده کولی سئ چې هغه موضوع په هکله مثال وړاندې کړئ. کولی سئ خپله ستونزه مثلا کوم ځای کې ستونزه لري هماغه پوښتنه راسره شریکه کړئ تر څو هم زموږ دا ګردي میزونه ګټور تمام سي او هم تاسې وکولی سئ خپلو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ. نو تر بیا چې زه بیا راځم او تاسې ته په 18م ګردي میز کې له تاسې سره د تاسې ښایسته او خواږه کومنټونه شریکوم. تاسو په لوی څښتن ته لاس سپارم. الله مو